السلام علیکم قدرمنو انجنیر صاحبانو یو ځل بیا ښه راغلاست درته په تېرو ویډیو کې چې دی موږ شروع کړی وه ایریګیشن کانال ډیزاین و چې موږ بیډ ډیزاین لاین اف اس ال دا موډ راکړی وي د دغې نن راځو موږ کراس سیکشن چې دی په دغه برخه کې به کار کوو نو د دې لپاره موږ چې د کراس سیکشنو تیار ټمپلیټ ځان سره لرو زه راځم په دې باندې کار کوم ځکه چې هر وخت کې دغه ټمپلیټ او بینډونه جوړول چې دا به ډېر ستونزمن وي زموږ لپاره نو زه راځم په لومړي قدم کې چې دغه کوم کار موږ مخکې کړی دی دغه ټول ورڅخه چې دی ډیلیټ کوم راځم به ریموف کو ښه زه راځم په لومړي قدم موږ چې دی دغه مخکې تیار جوړ کړی دی زموږ سیټینګ چې دی برابر دی سیټینګ کې نور موږ کار نه کوو راځو دلته ډایرکټ هماغه پوینټونه چې دی را انزرټ کوو خو په لومړي قدم کې زه به راشم اول به دغه کوم پوینټونه چې مخکې دلته ما سره دي دغه پوینټونه به زه ټول ډیلیټ کړم د دې څخه ډیلیټ راځو پوینټونه را اټکو کریټ ته راځم هلته امپورټ ته دې ځای کې چې دی زه به ډیسکټاپ ته راځم ډیسکټاپ کې چې دی موږ پریکټس په نامه باندې دی پروفایل دی هلته موږ ډیټا را انتقال کړې ده ډیټا را اټکوم ډیسکټاپ کې پریکټس کې ډیټا کې چې دی دا پوینټونه را انزرټ کوم دلته به راشو موږ به لومړی د دې څخه چې دلته وګورو اول به هغه د خپل پوینټونه چې په کوم ډول موږ برابر کړي دي هماغه لکه زموږ لومړی پوینټ نمبر دی بین ارتنګ اسټینګ دی زیډ الیویشن دی او ډسکرپشن دی زه ورته یم همداسې دی که پوینټ ګروپ جوړوئ نو هم کولی شي دغلته پوینټ ګروپ جوړ کړه فرضي مثال زه ورته یم چې د باور په نوم باندې زه پوینټ ګروپ جوړوم او اوکې زموږ ډیټا را اډ شوله که چېرته دا ډیټا ستاسو نه ښکارېدله نو دا به دلته راشئ رایټ کلیک به وکړئ او زوم ټو لایر به یې کوئ ښه اوس په لومړي قدم کې چې دی زه راځم په دې باندې سرفیس چې دی جوړوم دلته راځم کریټ سرفیس ته سرفیس کې چې دی سرفیس باندې مخکې کار کړی دی نور په سرفیس کې چې دی موږ خبرې نه کوو ډېر نه غږېږو ورباندې ډیفینیشن ته راځم دلته چې دی پوینټ اډ کوم ورته دا باور چې په نامه کوم پوینټونه دي دغه ورته زه را اډ کوم او کریټ سرفیس او دلته سرفیس موږ ته جوړ کړو سرفیس برابر شو دا چې دی زه نور ورڅخه لرې کوم ښه اوس راځم دا سرفیس چې دی دا به دا کې به لږ ایډیټ وکړو چې تر څو ښکاره شي ځکه هغه میجر او مینر کنټورونه چې کوم دي دا مونږ بارډر دي دا ډسپلی کوو یا دلته چې شو شي دغه د ښکاره شو که وبه که چېرته تاسو غوښته چې دغه کنټورونه یې لږ نور هم په زیات کې دلته به راشئ سرفیس ایډیټ ته به راشو راځم ایډیټ سرفیس سټایل ته راځو دلته دی به راشم کنټورز ته کنټور دی کنټور انټروال او کنټور انټروال کې ورته زه یم چې دغه میرر په اشاریه دریو کې راته که او سموتینګ چې دی دلته به راشي سموتینګ ته سموت دا چې دی ټرو او دا به پلی اوکې ښه د دې څخه وروسته چې دی اوس مونږ انجینر صاحبانو بریک لاین ترسره کوو د بریک لاین لپاره به چې دی مونږ دلته پولي لاین به ډرا کوو په سنټر لاینونو باندې په دې باندې مخکې بحث کړی دی نور چې دی د دې څخه تېرېږو او صرف هماغه سنټر لاین چې دی ورته را انتقالوو د پروفایل هم مخکې جوړ کړی دی هماغې ځای څخه یې راخلو او دلته چې دی ورباندې پیسټ کوو یا نو زه راځم پروفایل لپاره چې موږ کوم یو دا خلاص کړی و تیار مو جوړ کړی و پروفایل هماغه نه به زه دا را انزټ کوم ورته پروفایل مین کانال نه چې دی زه پروفایل
زه راځم اول به چې دی دا دغه ترې نه ډیلیټ کړم چې تر څو موږ ته هغه تش پولیلین ښکاره شي. راځم رایټ کلیک کلیپبورډ دلته چې دی کاپي بیس پوینټ چې ورته ویلي دلته راځم کاپي بیس پوینټ او اوس به چې دی را به شو مونږه او دلته به راشم کلیپبورډ او پیسټ ټو اوریجنل کوردینیټ په دې باندې دغه د زمونږ پولیلین چې دی دلته راغی په هماغه اوریجنل کوردینیټو باندې ولیده په سنټر لینونو باندې که مونږ وګورو سنټر لینونو باندې چې دی ښه منظم ډول باندې ولیده. اوس راځو مونږ بریک لاین تر سره کوو. راځم دلته سرفیس ته سرفیس بریک لاین اډ بریک لاین او دلته چې دی ورته ډسکرپشن کې ورته فرض مثال بریک لاین ورته ورکړي چې بریک لاین ښه دلته راځو سټنډرډ ورته دا پروکسیمیټي کوو او نور چې دی اوکې او دا ورته کلیک کوم. اوس به چې دی زموږ دپاره بریک لاین به تر سره شي چې بریک لاین کله تر سره شو ښه بریک لاین چې دی اجرا شو دلته که مونږ وګورو د بریک لاین په نوم باندې چې دی مونږ ته دغه جوړ شي. اوس راځم همدغه باندې الاینمنټ تېرو چې تر څو د الیمنټ دلته راځم کریټ الاینمنټ بای پولیلین دلته راځم دا انټر او بیا انټر کوم. ښه دا مخکې چې دی په دې کې تیار مونږ سیټینګ کړی دی دې ته دغه صرف اف کوو چې تر څو مونږ دغې ته اړتیا نه لرو او نور اوکې مونږ بریک لاین چې دی وروسته مو الاینمنټ تر سره که الاینمنټ دغه دی اجرا شو بریک لاین اجرا شو په 40 مترو کې دې نه نور تېرېږو بریک لاین کې ایډیټ او دا مسایل چې دی مخکې ویلي وو. اوس راځو مونږ په دغه خپل سیکشن چې دی اخلو. اول به زه دغه کنټرولونه به آف کړم چې تر څو مونږ ته دغه مزاحمت کوي. راځم آف او دا هم آف دغه آف کوم ونه ډسپلی. ښه راځم سیکشن ته ګوره کراس سیکشن چې دی انجینر صاحبان مونږ په دوه طریقو باندې جوړولی شي. یو چې دلته راځو کریټ سمپل لاین دی دغه ځای نه سمپل لاین اخلو او په دغه انټرفیس کې چې دی یو کلیک کوو نو مین کانال دی ورته ما ووایم دغه مین کانال کې چې دی زه غواړم دا جوړ کړم دا سمپل لاین چې دی برابر یې کړم. ښه انجینر صاحبان اوس راځو مونږ دلته پیک پوینټ چې دی پیک پوینټ آن سکرین له دغې لارې چې کوم هغه لوړ نقاط مونږ سیکشن چې کله اخلو نو مونږ د پیک پوینټونو څخه اخلو. اوس به چې دغه آپشن مو اخیسته راځو مونږ دلته دغه پوینټونه چې کوم سرور مونږ دپاره اخیستي دي هماغه پوینټونو باندې چې دی سمپل لاین یې تېروو. په دوه طریقو باندې مونږ دا کولی شو چې دغې ځای نه اول قدم کې مونږ سمپل لاین یې واخلو او دومره طریقه یې په دې ډول باندې چې مونږ په اول قدم کې ځو او پولیلین له لارې چې دی ساده یو ځلې لینونه اخلو هغه به یې وروسته ورباندې سمپل لاین چې دی اپلی کوو. نو د هغې طریقې ښه والی په دې کې دی چې که چیرې موږ نه کله کار دا کېږي نو هر وخت کې سټاپ کولی شو کوم مسله به نه جوړېږي. خو په دې کې که چیرې موږ 15 سیکشنې واخیستلې او بیا زموږ نه مشکل ورکې راغی نو مجبور یو چې بیا بیرته د سره د ډیزاین لاین په شکل باندې چې دی بیا د سره چې دی ورباندې راشو. ښه یو سیکشن شو. اوس راځو دلته بل ته دا زمونږ دویم سیکشن دی وینټر راځم دریم سیکشن ته. په دغې طریقه باندې یو 2-3 سیکشن یې اخلو انجینر صاحبان چې بیا تاسو ته هر یو میتود اسانه او په هماغې باندې کولی شئ. زما خپله هماغه میتود خوښېږي په دې خاطر باندې که چېرته موږ نه ایرر رامنځته کېږي یو ځای کې مشکل وي نو کوم مسله زموږ دپاره نه جوړېږي موږ په اخره کې ټول سمپل لاین کوو یا هغه طریقه اسانه ده. خو دواړه په دې خاطر کارومه چې تاسو دپاره هر یوه ښه او اسانه ورته ښکارېدله هماغې باندې چې دی تاسو کولی شئ خپل سیکشن یې چې دی جوړې کړئ.
ډبل انټر بس دغه درې سیکشن ورته یم کفایت کوي. زه دغه درې سیکشن صرف په همدې اوله طریقه باندې جوړوم ورته. اوس راځو انجینر صاحبان موږ هلته کریټ مولټیپل ځکه زموږ سیکشن یې ډېرې دي موږ دغه مولټیپل دغه کوو. په لومړي قدم کې چې دی هر وخت لپاره چې ټمپلیټ څوک نشي جوړولی خو موږ تیار نو هماغه کومې ټمپلیټ چې دي په هماغه کې باید چې موږ ایډیټ وکړو. زه راځم دغه کانال دا به ورته ولیکم چې کانال سیکشن. راځو ګرافیک ته. ګرافیک چې دی انجینر صاحبانو دلته مو فکر وي چې دغه کراس سیکشن چې دي دا په 1:200 یا 200 سکیل کې چې دی جوړې شي نو دا به ډېر ښه ښکاري ښه راځي. ګریډ ته راځو. ګریډونو کې چې دغه ورته هم آف کومه دا هم ورته آف کومه او دا چې دی ابف 2 او نور شیونه چې دی منظم دي دا تیار منګه مخکې نه برابر کړي دي. راځم دلته ټایټل انویټیشن کې چې دی ایډیټ کوم ورته نو دغلته ورته لیکم چې دې ځای کې به ولیکو فرض مثال اوس راځم دا فارمټ ته. فارمټ کې به لږ رنګ به ورته چینج کړو. سور رنګ به کوم بورډ به کوو او اوکې. ښه اوس راځو اکسیسو ته. اکسیس چې دی ډېر مهم دی انجینر صاحبانو دې ته مو فکر وي چې په اکسیسو کې دغه انټروال 1:5:2 همدغه انټروال صحیح دی او سنټر کې چې دی دا په سنټر کې موږ ته باید راشي او نور شیونه چې دی منظم دي. دا سیټینګ به تاسو هم په همدې طریقه باندې به چې دی برابر کوئ. که چیرې په اول قدم کې چې دی په دې ډول باندې نه وي از ډیفالټ چې دی ډیفالټ بل ډول باندې راځي بیا به تاسو دغه انټروالونه چې دی د میجر لپاره یو کې ټیکونه به چې دی 1 ملي متر کې او د مینر انټروال چې دی دا 15 مترو کې کوي او ټیکونه به چې دی په 2 ملي به شي دی. اوس راځو ورټیکل ته. ورټیکل کې 2 دي یو رایټ دی بل لیفټ دی. رایټ چې دی ټول به یو وي او سنټر کې به چې دی وي دا به هم ورته -4 کوي -4 او رایټ طرف ته چې کوم دی نو رایټ سایډ زمونږ ټول باید یو وي انجینر صاحبانو او لیفټ سایډ چې دی نو دا 1:2 باید وي. راځو ډسپلی ته چې په ډسپلی کې مونږ کوم شیونه باید وښو. اول چې دی ټایټل ګراف ټایټل دی وښودل شي. دا لیفټ اکسس دی لیفټ اکسس ټایټل دی هغه باید آف وي. په دې ترتیب سره به دغه ډسپلی سیټینګ به تاسو ټول انجینر صاحبانو برابر کوي. رایټ دی میجر رایټ اکسس به چې دی خلاص وي. رایټ اکسس انویټیشن میجر چې دی آن به وي او مینر یې آف وي په دې ډول باندې. ټاپ اکسس دی ټاپ اکسس باید آن وي. ټاپ اکسس او په همدې ترتیب سره چې دی باید ګریډ میجر دا شیونه آن وي. بس تاسو به دا سیټینګ به برابر کړئ په همدې ډول باندې. راځو نیکسټ ته. نیکسټ کې دلته چې دی پروډیوشن دی چې دی کې تیار هغه کوم دو دي از ډیفالټ کوم فارمټ دی په هغه راځي خو موږ چې دی ډرافټ ورته انتخابو چې موږ په خپله خوښه باندې جوړو. دا فارمټ د دې سیکشنو دا اټومیټیکلی ویلو دغه رینجونه چې دی داخلي بس دا ورته اټومیټیک صحیح دی. دا الیویشن رینج چې دی دا بس صحیح دی اټومیټیک. بیا مشکل ورکوي بیا کولی شو وروسته ورکوي هم ایډیټ وکړو. سټیشن آپشن نیکسټ. اوس راځو انجینر صاحبانو دلته چې دی په دې ځای کې چې دی کار کوو په دې ډول باندې. په لومړي سر کې که موږ راشو دا په دې ته به البته اړتیا هم نه وي ځکه مخکې چې دی موږ دغه کار کړي دي. لومړی ای جي چې دی اډ کوو اف جي اډ کوو او بل چې دی افسیټ چې دی دا اډ کوو ورته. دلته راځو دغه فاصلې چې کومې دي دا به ورته 0 کوو. تاسو دا ګیفونه چې دی ختم شي دا ورته 0 کوم او دا هم 0. راځو دای کې به چې دی لږ ایډیټ وکړو. راځم ایډیټ ته. ډسپلی دی بارډر دی باکس دی دا ټول دا به ورکې آن کړئ تاسو او لیبل اټ سنټر لاین چې دغه ورکې آن کومه. دلته د بینډ په اړه چې کولی شي دلته ورته تغیرات د بینډ هایټ یې څومره وي د
باکس هایټ څومره وي دا چې تاسو کولی شئ دلته ورکې ایډیټ وکړئ. بینډ هایټ چې دی دا ورته 20 ملي او د ټیکسټ باکس ویډ چې دا ورته 80 ملي. راځم هلته کمپوزټ لیبل سټایل کې چې دی لږ ایډیټ ورته کومه. راځم دلته ډیزاین بیډ دی دغلته ورته صرف یو بیډ چې دی ورسره اضافه کومه. بیډ دی د فارمټ ته راځم. فارمټ کې به چې دی کلر به شین کو، بورډ به یې کو، ټایم رومان چې دی صحیح دی. نور دې کې اوس ګورو دلته زمونږ ډېر ښه نه ښکارېږي ځکه دا ډېر کوچنی دی او مونږ چې دی بینډ تم هایټ زیات ورکړی دی. نو دې لپاره راځو لږ به دغه ټیکسټ به ورته چې دی 3.5 به کو. ګوره دلته ډېر نږدې دی نو لږ افسیټ به چې دی د ایکس په محور باندې مونږ واخلو. 2 افسیټ به ورته 2 ملي واخلمه. بیا هم تاسو ګورئ چې څومره دلته افسیټ په اندازه دا لرې کېږي بیا په هماغه اندازه کولی شئ دا ورته 4 کو. اوس بیخي جوړ دی ښه صحیح معلومیږي دا. اوکې بل راځو په کمپوزټ لیبل سټایل چې دی د دای کې لږ ایډیټ کوو. دلته راځم دا ورته رنګ یې شین دی. لږ فارمټ کې به چې دی ټایم رومان دی دا هم ورته بورډ به یې کوو. دا به ورته 2 کمه چې څنګه ښه. راځو اپلای او اوکې. دې شیانو کې انجر صاحبان وروسته مونږ چې دی ایډیټ کولی شو. دومره تاسو بیا فارمټ ته ګورئ چې په کوم ډول باندې ښکاري. دا ورته چې دی 20 او دا یې 80. زه به ویډیو چې دی سټاپ کوم. سیټینګ به د دې نورو ټولو په همدغه ډول باندې چې دی سیټینګ کېږي. سیټینګ به تاسو وکړئ. ډیزاین الیویشن دی دا ډیزاین بیډ الیویشن دی. ډیزاین بیډ الیویشن دی دا. راځم فارمټ د دی برابر اومد دا ته به فارمټ ورکو. د دې هم فارمټ شین شي. بورډ ټایم رومان چې دی برابر دی. پراپرټیز راځو مونږه دې ته هم لږ به یې غټ به یې کړو. دا به 4 شي 4 ملي متره شي. افسیټ به چې دی دې ته هم ورکړمه 3 په اندازه به افسیټ ورکړو ورته. او په همدې ترتیب باندې دلته راځو کمپوزټ لیبل سټایل ته. دې کې هم چې دی تغیرات ورته راولو. نو دا به چې دی ورته 2 کو او دا به ورته هم چې دی سلیکټ او بور. دا چې دی کلر سور دی مونږ هغه به هم بیا سور کوو انجر صاحبانو. ښه کلر چې دی د دې به هم دا به هم چې دی سور کوو ځکه هلته کلر سور و. زما کلر دلته راځو کنټینټ ته. کلري اپلای اوکې. او بل چې دی انجر صاحبانو مونږ نه ډسپلی پاتې وه. په ډسپلی کې چې دی دلته راځو لیبل اټ سنټر لاین. دا چې دی مونږ نه په هغه تیر کې هم پاتې شو. دې کې هم تیار اصلاح کړه. دلته به راشي دا به ډسپلی کې به چې دی ورته دا برابر کو. راځم ډسپلی ته. په ډسپلی کې چې دی سنټر لاین ښه دا دلته هم جوړ کړی دی. اوکې راځو دریم ته. په همدې ترتیب سره انجر صاحبانو دا دریم هم مونږ برابرو خو مونږ به دا به سټاپ کو دا ویډیو چې تر څو ډېره اوږده نه شي. ښه انجر صاحبانو بینډونه هم برابر کړو. اوس راځو اپلای اوکې او دې څخه وروسته کریټ سیکشن ویو. زه راځم او دغلته چې دی کلیک کوم چې تر څو مونږ ته دغه سیکشن یې چې دی شو که. انجر صاحبانو دغه دي زمونږ سیکشن چې دی ډرا شولې.
اگزیسټنټ بیډ الیویشن چې دغه د تیار لیکل شوی دی دلته په دې کې بیا موږ وروسته هم تغیرات راولو. بل چې دی دغه افسیټ دي چې د 0 نه 2 متره یو طرف ته او 2 متره بل طرف ته. دا چې موږ اوس یو طرف ته زیات دی بل طرف ته کم دی کولی شو. دا بیا په مینول ډول باندې چې دواړه مساوي کړو 4 متره یو اړخ ته افسیټ والو 4 متره بل اړخ ته افسیټ واخلو او پاتې شو ډیزاین بیډ الیویشن دی چې دا بیا په مینول ډول باندې موږ دلته رسو. نو دغه لومړی میتود. اوس دویم میتود ته راځو. موږ دا ډیلیټ کومه دې ځای نه چې دا دویمه طریقه ښه طریقه ده، اسانه ده، زما خپله خوښیږي طریقه. دا هم بیرته ختمومه. درې واړه چې کوم سمپل لینې دي دا سمپل لینونه چې دی زه د منځه وړم. ښه نو اوس راځم پی پولي لین انټر پی ال انټر پی ال انټر کاما پی او انټر. نو راځم دا کلیک کوم. دلته په دغه ډول باندې سمپل لین له لارې چې دی مونږ په لومړي قدم کې دغه ټولې سیکشن یې ډرا کوو. راځم او انټر ډبل انټر. راځم بل سیکشن ته. په همدې ډول باندې انجینر صاحبانو څومره سیکشن چې وي تاسو ټولې کولی شئ چې یو ځلې د پولي لین له لارې چې دغه ټولې دلته ډرا کړئ او بیا ورباندې وروسته چې دی سمپل لین ولګوئ. زه به ویډیو به سکیپ کوم. همدغه طریقه د انجینر صاحبانو تاسو به ټول پروفایل کې مو چې څومره سیکشن یې سرویر درته اخیستي هغه ټولې سیکشن یې به راواخلئ. انټر راځو. په همدې ترتیب سره چې دی مونږ یو سیکشن انجینر صاحبان دا بس پریکټیکل کار دی. ښه یو څو سیکشن یې مو یو شپه اووه دانې مو اخیستي چې صرف په طریقه تاسو زده کړئ. د ډېرو نه تېرېږو سره ټول کانال چې دی د دې سیکشن یې اخیستل او د جوړول به چې دی ډېر سخت وي. دغلته چې دی زمونږ پولي لین لږ خطا راغلی مخکې نه، خو زه خیر به هر حال راځو. او ډبل انټر. ښه اوس راځو مونږه دا ساده لینونه دي دا اوس څنګه تبدیلو سمپل لاین ته چې تر څو مونږ ورباندې کراس سیکشن تیر کړو. نو د دې لپاره چې دی مونږه راځو سیکشن ته. په سیکشن کې چې دی کریټ سمپل لاین ته راځو. سمپل لاین چې دی انټر وایم. همدغه مین کانال چې دی دلته اوس راځم سلیکټ ایگزیسټنټ پولي لاین. اوس مونږه اما کوم پولي لاین چې تیر کړي په هماغه باندې کلیک کوو. د هغې رنګ چې دی تغییرېږي. چې کله یې رنګ تغییر شو نو دا په دې معنی چې دا سمپل لاین ته واوښته. دې باندې اوس مونږه کراس سیکشن چې دی جوړولی شو. نو په دغې طریقه باندې چې څومره پولي لاین یې مونږه ډرا کړي دي جوړ کړي دي هغه به ټول مونږه تبدیلي کوو همدا سمپل لاین ته. پولي لاین سمپل لاین هم پې اپلای کړه انټر کوم. ډبل انټر مو چې ووهه زمونږه باید دغه پولي لاین ټولې سمپل لاین ته تبدیلې شولې. اوس د دې څخه وروسته راځو مونږه سیکشن چې دی ملټیپل سیکشن ورته اخلم چې تر څو ملټیپل دا شي. اوس راځو دلته به دا ټاپ اکسس به چې کوم دی رایټ اکسس دی په ډسپلی کې چې دی زه به دغه ټاپ اکسس دا به آف کړم.
اوکې او نور سیټینګ چې دی مونږ مخکې برابر کړی دی په بینډونه جوړ کړي دي په هماغه بینډونو صرف تیار ټمپلیټ دی دغلته یو ځای کې پیسټ کوم چې تر څو مونږ ته سیکشن یې برابرې کړي دلته دا آوټلاین ور باندې راغلی دی چې زمونږ سیکشن یې ورسره بدې معلومیږي راځم په دې باندې کلیک کوم ما دلته ایډیټ سیکشن ویو ته راځم په دې ځای کې به ډرافینګ آوټلاین دا به ونه آف کړو چې تر څو زمونږ سیکشن چې دی ښه معلومې شي ښه او ورڅخه ختم شو او دلته چې دی یو کار بل پاتې دی چې زمونږ دا ټاپ اکسس چې دی ټاپ اکسس هم آف کړی دی او دغه ټایټل چې دی دا ټایټل یې ښکته راغلی دغه ټایټل کې به چې دی یو ایډیټ به موږ وکړو دا ټایټل بد ښکاري زه راځم دا ایډیټ سیکشن ویو ته او راځو ټایټل ته ټایټل کې چې دا ورته په ټاپ کې راته چې دی وښایه ټاپ او اوکې دا کار وشو اوس که وګورو موږ دلته په دې ځای کې ډېر داسې ښه نه ښکاري ځکه زمونږ سیکشن چې دی ډېر کوچنی راسي دې لپاره چې موږ افسیټ چې دی دې ته ورکړو دې باندې چې ډبل کلیک دلته کوم راځم هلته سمپل ته دې لپاره چې زموږ سیکشن په منځ کې راشي ښه ښکاره شي دې باندې کلیک کوم دلته راځي ایډیټ سمپل لاین ته راځم سمپل لاین کې به چې دی موږ لپاره یو بله نوې وینډو راخلاصه شي لږ انتظار دغې ته وباسو دا اوس سلیکټ سمپل لاین هماغه کوم سمپل لاین کې چې غواړو موږ ایډیټ وکړو هغه کلیک کوو او دلته راځم ورته د 4 نه تر 4 پورې اوس په دې ترتیب سره چې دی راځو موږ لاندې بل ته دا ورته کلیک کوم چې دا هم د 4 اپسیټ راته واخلي 4 لیفټ ته او 4 رایټ ته 4 مترو په اندازه چې دی دواړو خواو ته چې دی اپسیټ یې واخلي په همدې ترتیب چې دی موږ راځو په ټولو سیکشنو باندې ګرځو چې تر څو زموږ سیکشن چې دی ښه ښکاره شي 4 متره او دا هم 4 متره راځو بل سیکشن ته 4 متره او 4 متره همدې ترتیب سره دا هم 4 متره او 4 متره راځو کلام 4 متره چې دی برابر کا راځو دغې ته کلیک کوم او 4 متره او 4 متره لیفت 4 رایټ 4 متره لیفت 4 متره رایټ 4 همدې ترتیب باندې چې د انجینر صاحبانو په ټولو باندې ګرځو موږ دغه برابرو زه به دا ویډیو چې دی سکیپ کوم چې تر څو ډېره اوږده نه شي او دا هم اخري سمپل لاین دی چې د افسیټ 4 متره او 4 متره دا مو واخیسته او انټر کوو کله مو چې انټر کړه زمونږ به ټولو کراس سیکشنو کې چې دی اوس تغییر راغلی وي ټولې به چې دی منظم شوي وي اوس که راشو مونږ وګورو زمونږ ټول 4 متره اپسیټ -4 نه تر 4 پورې ټولې سیکشن چې دی زمونږ برابرې شوي -4 نه تر 4 پورې په دې ترتیب سره چې ټول سیکشن زمونږ منظم شولې دغه 2 سیکشن دي چې دغه کې څومره ستونزه دا به شاید اخیري زمونږ نه پاتې وي هغه به مو نوي برابر کړي
ځکه په دغې دواړو کې ستونزه وي. خو خیر په همدې ترتیب سره انجینر صاحبانو ټولې چې دی منظم کېږي. دلته به راشئ سمپل لاین کې به ایډیټ وکئ. د ایډیټ څخه وروسته چې دی زمونږ سیکشن به چې دی منظم شي په دغه ډول به ښکاره شي. اوس راځو دغه بینډ چې دی دغه بینډ کې به لږ کار وکړو ځکه دغه بینډ راځم ایډیټ سټایل ته. او بله طریقه انجینر صاحبان د دې اپسیټو چې دی دا هم کولی شو، خو اکثره وخت چې دی هغې کې بیا مشکل وي، مجبوري وو چې مونږ مینوالي کار وکړو. راځو ګروپ ویو پراپرټیز ته باندې کلیک کوو. اوس دلته اپسیټ ته راځو. په اپسیټ کې چې دی ورته اپسیټ الیویشن دا ورته د -4 نه تر 4 پورې ورکوو. اپلای او اوکې. په دې ترتیب سره چې دی مونږ کولی شو چې دا برابر یې کړو. دلته راځم دې ته چې دی دې کې ایډیټ کوو چې دا اپسیټ ولې نه اخلي. انجینر صاحبانو د نن لپاره همدومره بس دی. تر بلې ویډیو پورې ما ته راکړئ اجازه. تاسو کولی شئ په دغه ادرسونو زموږ سره اړیکه ونیسئ.